د پښتونخوا تباهۍ لپاره د پاکستان پوځ ډالري جنگ شروع شو. باړه کې د پولیسو پر مرکز خو نړۍ ځانمرګي برید شوی. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. پاکستاني پوځ بیا غواړي د غرب د ډالرو لپاره پښتانه تباه کړي. د خیبر پښتونخوا په قبایلي سیمه باړه کې د پولیسو په مرکز ځانمرګي برید شوی. د پولیسو په ګډون 4 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. عیني شاهدانو د امریکا ډیو راډیو ته ویلي چې 2 ځانمرګو بریدګرو لومړی ډزې وکړې او بیا د محلي ادارې او د پولیسو د مرکز د ودانۍ دروازې مخې ته ځانونه په چاودیدونکو توکو والوځول. د ځایي پولیسو په وینا له ویجاړو شوو ودانیو د خاورو او خځلو څخه د جسدونو د ایستلو لپاره د ژغورنې عملیات روان دي، خو تر اوسه د مرګ ژوبلې کره شمېره نه ده معلومه. د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر اختر حیات ځاځي رسنیو ته ویلي چې دواړه ځانمرګي بریدګر له پولیسو سره په نښته کې وژل شوي. د ژغورنې عملیاتو ویان بلال احمد فیضي د 4 تنو وژنه تایید کړې او ویلي دي چې زیات شمېر ټپیان د پېښور لیډي ریډینګ روغتون ته لیږدول شوي دي. دا په تېرو 48 ساعتونو کې په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ 4مه پیښه ده چې د پاکستاني امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې ده. یو پولیس چارواکي امریکا غږ ته ویلي چې د چاودنو له امله د پولیسو د ماموریت ودانۍ نړېدلې ده او شاوخوا نورو ودانۍ ته هم تاوان رسېدلی دی. د دې پیښې وروسته د باړې بازار تړل شوی دی. د پولیسو مشر ویلي چې په ټوله سیمه کې ټینګ امنیتي تدابیر نیول شوي دي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.